بسم الله الرحمن الرحیم. موږ په هایپرټنشن باندې بحث کوو یا د وینې لوړ فشار. په د وینې لوړ فشار تر عنوان لاندې به موږ د لاندې موضوعاتو څخه یادونه کوو چې لومړی به د وینې د فشار په تعریف باندې خبرې کوو، د دې په ډولونو یا تصنیف بندۍ باندې خبرې کوو، د دې په اسبابو یا ایتیولوژي باندې خبرې کوو، افیکټس اف HTN یا ټارګټ اورګان ډیمیج یا د وینې لوړ فشار اغیزې په غړو باندې دې باندې خبرې کوو، څرنګه دا تشخیص کولی شو، د دې اعراض څه دي، علایمې څه دي او دغه ناروغانو ته کوم ډول معاینات توصیه کوو، د دې درملنه په کوم ډول ده، همدارنګه د فشار ضد درمل په انتخابولو باندې چې خبرې کوو او په اخره کې هایپرټنسیو ایمرجنسي باندې چې خبرې کوو. نو لومړی راځو هایپرټنشن تعریف ته یا د وینې لوړ فشار. د وینې لوړ فشار یا د شریاني وینې فشار د هغه اندازه لوړوالي څخه عبارت دی چې د ټارګټ اورګان د ډیمیج زیاتېدو لامل شي، او یا هم د وینې د فشار هغه اندازه لوړوالی چې د سترګې د ریټینا یا شبکې، دماغ، زړه، پښتورګو او د رګونو د افاتو خطر زیات کړي، نو دې حالت ته چې هایپرټنشن ویل کېږي. د وینې د فشار نارمل اندازه 130 سیسټالیک او 15 ملیمتر ستون سیمه ډیاسټالیک څخه ښکته ټاکل شوې ده، او کله چې دغه اندازه د 140 پر 90 ملیمتر ستون سیمه ته ورسیږي، نو دې حالت ته هایپرټنشن ویل کېږي. په دغه وخت کې باید ناروغان څو ځلې چې د معاینه شي تر څو درسته اندازه چې د موږ ته په لاس راشي. د معاینې په وخت کې باید ناروغ پوره راحته په بستر باندې پروت اوسیږي، او داسې کوم درمل چې هغه درمل فشار اغېزمنوي هغه یې نه وي استعمال کړي، نو په دې حالت کې بیا موږ ناروغ ته فشار ګورو. مخکې له دې چې په فشار کې نورې خبرې وکړو، د فشار په هکله د یو څو اصطلاحاتو څخه یادونه ضروري بولم چې د هغې جملې څخه لومړی مالیګننټ هایپرټنشن. مالیګننټ هایپرټنشن هر کله چې د فشار اندازه 200 پر 140 ملیمتر ستون سیمه څخه لوړه شي او پکې د سترګې د ریټینا وینې بهیدنه، پیوپل ایډیما او اګزوډاټ موجود وي، نو دې حالت ته مالیګننټ هایپرټنشن ویل کېږي. دوهم چې دی هغه اکسلریټډ هایپرټنشن. اکسلریټډ هایپرټنشن که چیرته د وینې فشار د پخوانۍ لوړې اندازې څخه په ناڅاپي ډول چې دی لوړ شي، نو دې ته چې دی دغه حالت ته چې دی بیا اکسلریټډ هایپرټنشن چې دی ویل کېږي. دریم چې دی هغه ریزسټنټ هایپرټنشن دی. ریزسټنټ هایپرټنشن هر کله چې د وینې لوړ فشار د فشار ضد 3 درملو سره د ډایورټکس په شمول بیا هم نورمالي کچې ته رانشي، نو دې حالت ته چې دی بیا ریزسټنټ هایپرټنشن ویل کېږي. بله اصطلاح چې دا هغه هایپرټنشن ایمرجنسي ده یا هایپرټنسیو ایمرجنسي، چې دا یو بیړنۍ او خطرناک واقعه ده کله چې د شریاني وینې فشار دومره لوړ شي چې ټارګټ اورګان ډیمیج پکې پیدا شي، دې حالت ته چې دی ایمرجنسي هایپرټنشن چې دی ویل کېږي. بله اصطلاح چې د هغه وایټ کوټ هایپرټنشن دی. وایټ کوټ هایپرټنشن هر کله چې فشار چې دی د ناروغ فشار د سټریس یا خفګان له وجې چې دی پورته ولاړ شي، نو دې حالت ته چې دی بیا وایټ کوټ هایپرټنشن ویل کېږي. هایپرټنشن یا د وینې لوړ فشار چې کوم دی د 7th جوینټ نیشنل کمیټي د تجویز پر اساس چې دی تصنیف کېږي، چې دغه تصنیف چې دی په لاندې ډول دی. په دې کې چې دی لومړی اوپټیمل بی پي ده. اوپټیمل بی پي کې چې دی سیسټالیک پریشر چې دی د 120 ملیمتر ستون سیمه څخه ښکته وي، او ډیاسټالیک بلډ پریشر چې کوم دی دا پکې د 80 ملیمتر ستون سیمه څخه ښکته وي. دوهم چې دی هغه نارمل بی پي ده. نارمل بی پي چې دا 110 سیسټالیک 110 ملیمتر ستون سیمه څخه ښکته، او ډیاسټالیک چې دی هغه 15 ملیمتر ستون سیمه څخه ښکته وي. دریمه کټګوري چې هغه پری هایپرټنشن دی. پری هایپرټنشن کې چې کوم دی سیسټالیک پریشر چې دی 110 نه تر 119 ملیمتر ستون سیمه وي، او ډیاسټالیک پریشر چې کوم دی هغه
15 تر 9 ملي متر ستوني سیماب وي. څلورمه کټګوري چې د هغه هایپرټنشن سټیج 1 دی یا ګریډ 1 دی یا مایلډ هایپرټنشن هم دې ته ویلی شو چې په دې کې سیسټالیک پریشر بلډ پریشر چې د هغه 140 څخه تر 159 ملي متر ستوني سیماب وي او ډایسټالیک بلډ پریشر چې کوم دی هغه پکې 90 څخه تر 99 ملي متر ستوني سیماب وي. څلورمه وبخښئ پنځمه کټګوري چې کومه ده هغه هایپرټنشن سټیج 2 دی یا موډریټ هایپرټنشن هم ورته ویل کېږي یا ګریډ 2 هایپرټنشن چې په دې کې سیسټالیک بلډ پریشر چې کوم دی 180 څخه تر 190 ملي متر ستوني سیماب وي او ډایسټالیک بلډ پریشر چې کوم دی هغه د 100 څخه تر 109 ملي متر ستوني سیماب پورې وي. شپږمه کټګوري چې کوم دی هغه هایپرټنشن سټیج 3 دی یا سیویر هایپرټنشن او یا هم ګریډ 3 هایپرټنشن دی چې په دې کې سیسټالیک پریشر چې کوم دی د 180 ملي متر ستوني سیماب څخه جګ وي او ډایسټالیک بلډ پریشر چې کوم دی هغه هم د 110 ملي متر ستوني سیماب پورې رسیدلی وي. په عمومي صورت سره د وینې لوړ فشار یا هایپرټنشن چې دی دا په دوه ډوله دی، یو پریمري هایپرټنشن دی یا اساسي هایپرټنشن دی او بل سیکنډري هایپرټنشن یا ثانوي هایپرټنشن یا د وینې لوړ فشار دی. لومړی موږ راځو پریمري هایپرټنشن یا اساسي هایپرټنشن ته چې په دې کې د هایپرټنشن سبب معلوم نه وي. 95% پیښو کې د هایپرټنشن لپاره چې دی سبب چې دی نه وي معلوم. دغه پریمري هایپرټنشن یا اساسي هایپرټنشن ته ایزینشیل یا هم ایډیوپیتیک هایپرټنشن هم ویل کېږي. ایډیوپیتیک په دې معنی چې سبب یې چې دی نه وي معلوم. پریمري هایپرټنشن د 25 کلنۍ څخه تر 55 کلنۍ عمرونو کې ډېر عام دی او هم پیدا کېږي. هیڅ کله هم د 20 کلنۍ څخه مخکې او 55 کلنۍ څخه وروسته نه پیدا کېږي. نادراً په ځینو وختونو کې پیدا کېدلی شي. د پریمري هایپرټنشن چې سبب یې نه دی معلوم خو ځینې تجدید کوونکي فیکټورونه یا ایکساسربیټینګ فیکټورونه شته چې د پریمري هایپرټنشن په منځته راتګ کې رول لري چې د هغې جملې څخه لومړی اوبیسټي ده یا چاغوالی دی. په چاغوالي کې چې دی انټراواسکولر والیم چې دی زیات وي، کارډیک آوټپوټ هم زیات وي، په زړه باندې کار زیات وي، د راس او سمپاتیک سیستمونو فعالیت هم زیات وي، نو ځکه دغه ډول هایپرټنشن چې دی منځته راځي. دوهم ایکساسربیټینګ فیکټر د پریمري هایپرټنشن لپاره چې دی سلیپ اپنیا دی. همدارنګه دریم چې کوم دی د ډېره مالګه خوړل چې تقریبا 80% د هایپرټنشن ناروغان چې کوم دي د مالګې سره حساس دي. څلورم ایکساسربیټینګ فیکټر د پریمري هایپرټنشن لپاره هغه چې د الکول دي. د الکولو استعمال یا د الکولو زیات خوړل چې کوم دي د پلازما د کاتیکولامین کچه چې دی لوړوي، نو په دې اساس چې د ناروغانو فشار چې دی هم لوړیږي. پنځم چې دی هغه سموکینګ دی یا سیګریټ څکول. سیګریټ څکول چې دی د پلازما د نارفینیفرین د کچې لوړولو په اساس ناروغانو ته د HTN تجدیدېدل چې دی پیدا کوي. شپږم چې دی هغه لو پوتاشیم انټیک دی یا هغه ناروغان چې په غذا کې په کمې اندازې سره پوتاشیم اخلي، په دوی کې هم د پریمري هایپرټنشن پیښې چې دی زیاتې دي. اووم چې دی هغه انسایډز یا نان سټیراایډل انټي انفلمیټري ډرګز دي چې دغه درمل هم په پریمري هایپرټنشن لپاره تجدیدونکی فیکټور دی او د دغې درملو په استعمال سره چې دی د وینې فشار تقریبا 5 ملي متر ستوني سیماب چې دی لوړېدلی شي. دوهم چې دی هغه سیکنډري هایپرټنشن یا ثانوي هایپرټنشن دی یا ثانوي د وینې لوړ فشار دی. د هایپرټنشن په 15% پیښو کې چې دی سبب ورته موندلی شو او په دې ډول کې چې دی یو مشخص سبب معلوم، یعنی په پریمري هایپرټنشن کې سبب چې کوم دی هغه نامعلوم، خو په سیکنډري هایپرټنشن کې چې دی یو مشخص سبب معلوم وي. سیکنډري هایپرټنشن چې دی د 20 کلنۍ څخه مخکې او د 50 کلنۍ څخه وروسته عمرونو کې چې دی پیدا کېږي او اکثره سیکنډري هایپرټنشن یا ثانوي د وینې لوړ فشار چې کوم دی د درملنې په مقابل کې چې دی مقاوم وي. موږ مخکې ویل چې د سیکنډري هایپرټنشن یا د ثانوي وینې لوړ فشار اسباب چې دی معلوم دي، خو دغه اسباب هم په لاندې کټګوریو باندې ویشل شوي دي چې د دې جملې څخه لومړی چې دی رینل کازز یا د پرختورګو پورې مربوط اسباب دي چې دا اسباب چې دی د ثانوي هایپرټنشن زیاته برخه تشکیلوي چې په دې کې رینل پارنچیمل ډیزیز دی، رینل واسکولر ډیزیز دی، همدارنګه پولیسیسټیک کډنی ډیزیز دی. دوهم چې دی اندوکراین کازز یا اندوکرایني ناروغي چې دا هم د
هغه اسباب دي چې د سیکنډري هایپرټنشن په منځ راتګ کې چې رول لري چې هغې جملې څخه یو هایپر الدوسترونیزم دی، کوشنګ سینډروم دی، فیوکروموسایټوما ده، هایپوتایرویډزم دی، هایپرتایرویډزم دی، اکرومیګالي ده، کنجنیټل ادرینل هایپرپلازیا ده او لیډل سینډروم دی. دریم چې دی ډرګز دي یا دواګانې دي چې دا دواګانې هم سیکنډري هایپرټنشن چې دی منځته راوړي چې د هغې جملې څخه یو اورل کنټراسپټیو دي، انابولیک سټیراید دي، کورټیکوسټیراید دي، انسایډز دي یا نان سټیراایډل انټي انفلمیټري ډرګز دي او همدارنګه سیمفاتو میمیټیک ډرګز دي چې دا په ټوله کې هغه درمل دي چې سیکنډري هایپرټنشن منځته راوړي. څلورم سبب چې دی هغه کرکشن اف اورټا دی، همدارنګه الکول هم کولی شي چې سیکنډري هایپرټنشن منځته راوړي او په پریګنانسي کې هم سیکنډري هایپرټنشن منځته راتلی شي چې په حاملګۍ کې په کمپلیکس میکانیزمونو باندې پری کلمسیا او اکلمسیا چې دی پیدا کیږي. بله موضوع په همدغې د دې څخه وروسته د اسبابو څخه وروسته چې دا بیا هغه افیکټس اف HTN دي یا ټارګټ اورګان ډیمیج دی، یعنې د هایپرټنشن اغیزې دي. که چیرته هایپرټنشن تداوی نشي نو په مختلفو اعضاو باندې بدې اغیزې لري چې همدغې اعضاو ته د HTN هغه ټارګټ اورګان وایو د کومو چې د تخریبېدو سبب ګرځي. دغه اغیزې هم په کټګوریو باندې ویشل شوي دي چې په لاندې ډول ورڅخه یادونه کوو. لومړی چې دی په هارټ کې اغیزې دي یا په زړه باندې اغیزې یا په زړه کې اختلالات دي چې په دې کې لیفټ وینټریکل هایپرټروفي شامل ده، لیفټ وینټریکل فیلر شامل دی، پکې اسکیمیک هارت ډیزیز پکې شامل دي، اریتمیاګانې پکې شامل دي او سډن کارډیک ډیت پکې شامل دی. د HTN د زړه پورې همدغه اختلالات چې دی د هایپرټنسیو هارت ډیزیز په نوم باندې چې دی هم یادېږي. دوهم چې کوم دی دوهم ټارګټ اورګان د هایپرټنشن لپاره هغه چې دماغ دی. په دماغو کې چې دی بیا لاندې اختلالات چې دی پیدا کوي، TIA پیدا کوي یا ټرانزیت اسکیمیک اټیک پیدا کوي، اسکیمیک سټروک پیدا کوي، هیموراجیک سټروک، ډیمینشیا او هایپرټنسیو انسیفالوپاثي چې دی پیدا کوي. دریم چې کوم دی هغه پښتورګو باندې اغیزې دي یا په پښتورګو کې اختلالات دي. هغه چې د نیفروسکلروسس دی، همدارنګه CRF اینڈ پروټین یوریا ده، ARF دی او یا هیماچوریا ده. څلورم چې دی هغه هایپرټنسیو ریټینوپاثي ده. پنځم چې دی هغه اورټیک ډایزیکشن دی او شپږم چې دی اتیروسکلروټیک اختلالات دي چې دا هم د هایپرټنشن په اغیزو کې شامل دي. بل چې دی مونږ څنګه دغه د فشار ناروغان چې تشخیص کولی شو کله چې د هایپرټنشن نوی ناروغ تشخیصو نو د تشخیص لپاره یو څو سټپ یا مراحل پر مخ تر څو سم تشخیص ته ورسیږو چې په دې کې لومړی مرحله یا لومړی سټپ چې دی هغه BP میجرمنټ دی، د فشار کتل دي. په دقت سره باید د ناروغ فشار چې دی وکتل شي چې په دې کې باید فشار اله چې دی مجهزه اوسیږي، دقیقه اوسیږي او ناروغ باید آرامه اوسیږي او مناسب چاپیریال باید موجود وي. ناروغ چې دی باید په بستر کې چې دی پروت اوسیږي او دغه د فشار اله باید د زړه د سطح سره برابر وي. په دقت سره سیسټالیک او ډیاسټالیک فشار چې دی وګورو. په دواړو لاسونو کې چې دی باید فشار وکتل شي. او بله مهمه خبره دا ده چې لکه مخکې مو هم یادونه وکړه چې ناروغ باید داسې درمل نه وي اخیستلي چې په HTN باندې چې دی اغیزه کړې وي. په دې وخت کې بیا موږ ښه پوره او دقیق تشخیص ته چې دی رسېدلی شو. دوهم سټپ چې دی هغه د پریمري هایپرټنشن لپاره چې دی تشدید کوونکی فکتور باید ولټول شي او همدارنګه د سیکنډري هایپرټنشن لپاره چې دی باید سببي عوامل چې دی ولټول شي. دریم سټپ اپروچ کې د ډیاګنوز په اپروچ کې دا دی چې ریسک فیکټر یعنی د نورو ریسک فیکټورونو د خطري فیکټورونو په اړه خصوصا چې کارډیوواسکولر ریسک فیکټورونه دي د دې په اړه معلومات ورکړو لکه ډیسلیپیډیمیا شوه یا اوبیسیټي شوه یا ډیم په اړه باندې معلومات ورکړل شي. څلورم سټپ چې دی هغه کمپلیکیشنز دي. کمپلیکیشن یعنی که چیرې اختلالات موجود وي نو هغه باید چې دی معلوم کړل شي چې اکثره چې دی ټارګټ اورګان ډیمیج چې دی موجود وي. پنځم چې دی ایډنټیفای کوموربیډیټي یعنی د نورو ضمیموي ناروغیو پیژندنه هم د HTN لپاره چې دی اړینه او ضروري ده. اوس راځو د دې په سیمپټمز یا اعراضو باندې خبرې کوو.
د هایپرټنشن اعراض چې کوم دي مایلډ ټو مودریټ پریمری هایپرټنشن تر ډیره حده غیر عارضي وي، حتی تر کلونو پورې پټ پاتې کیږي، او یا چې کله اختلاط ورکړي بیا اعراض چې دی واقع کیږي. که اعراض هم ورکوي نو نن سپیسیفیک سردردي د اوکسیپیټل په ناحیه کې به چې دی موجوده وي، او کله چې ناروغ سهار چې دی له خوبه پاڅېږي نو دغه سردردي چې دی زیاتېږي. همدارنګه ډیزنس، پالپیټیشن، ایزي فټیګابیلیټي یعنې ژر ستړي به لري چې دا ډېر معمول اعراض نه دي. همدارنګه اپیسټاکسس او هیماچوریا به چې دی په شدید حالت کې به چې دی دغه موجود وي، چې دغه درې چې دی دا د هایپرټنشن پورې مربوط اعراض دي. ځینې نور اعراض چې دي چې ټارګټ اورګان ډیمیج پورې چې دی اړه لري، چې که چېرته د ټارګټ اورګان ډیمیج موجود وي نو د هغې اعراض به ورکوي. لکه که هارټ فیلر ولري نو ناروغ به ډسپنیا او ارتوپنیا لري. که چیرې ناروغ اسکیمیک هارټ ډیزیز ولري نو دا ناروغ به چې دی چست پین هم لري. همدارنګه سیکنډري هایپرټنشن اعراض که چیرته فیوکروموسایټوما په ناروغ کې موجوده وي نو دای کې به چې دی په حملوي شکل سره چې دی سردرد موجود وي، پالپیټیشن به موجود وي، سویټینګ به چې دی پکې موجود وي. که چیرته هایپر الډوسترونیزم پکې موجود وي نو په دې وخت کې به ناروغ چې دی پایوریا لري، نکچوریا به لري، او ماسکولر ویکنس به چې دی لري. ساین یا علایمې چې دی لومړی علامه چې دی هغه بلډ پریشر دی. تر هر څه وړاندې باید د ناروغ فشار چې دی وکتل شي. دوهم چې دی د ټاټ نښې ګوري، یعنې ټارګټ اورګان ډیمیج نښې چې دی په ناروغ کې ګوري. یعنې که چیرې لیفټ وینټریکل هایپرتروفي موجود وي نو د زړه څلورم آواز به چې دی موجود وي، او که چیرې لیفټ وینټریکل فیلر موجود وي نو په دې وخت کې د زړه دریم آواز چې دی موجود وي. دریم چې دی ساین آف سیکنډري هایپرټنشن، یعنې د ثانوي هایپرټنشن علایم چې دی پکې ګورو. که چیرې ناروغ کرکشن په الټا ولري نو په دې ناروغانو کې به چې دی راډیو فیمورل ډیلی چې دی موجود وي. که چیرې پولیسیسټیک کډني ډیزیز ولري نو ناروغانو کې به انلارج کډني موجود وي، یعنې پښتورګي به چې دی غټ وي. که یو ناروغ رینل آرټري سټینوسیس ولري نو په ناروغانو کې به چې دی رینل آرټري بروټ اوریدل کېږي. که یو ناروغ کشنګ سینډروم ولري نو په دې ناروغانو کې به چې دی سنټرل اوبیسټي او مون لایک فیس چې دی لیدل کېږي. اوس راځو معایناتو ته یا انویسټیګیشن. د هایپرټنشن ناروغ لپاره چې دی دوه ډوله معاینات ترسره کوو. یو هغه معاینات دي چې موږ پرته له دې چې کوم څه په نظر کې ونیسو نو ناروغانو ته ترسره کیږي. دوهم هغه معاینات دي چې خاصو ناروغانو ته اجرا کیږي. لومړی راځو هغه معاینات چې د هایپرټنشن ټولو ناروغانو ته ترسره کیږي. په هغې کې لومړی چې یورینلایزز دی چې دا باید ترسره شي تر څو هیماچوریا، پروټینیوریا او ګلوکوزیوریا چې دی په دې په اړه باندې چې دی موږ ته معلومات راکړي. دوهم چې دی KFT یا کډني فنکشن ټیسټ چې دی باید معاینه شي، بلډ یوریا معاینه شي، کرټیډین معاینه شي، الکترولایت سویه چې دی باید تعین شي، خصوصا د سوډیم او پوتاشیم. همدارنګه بلډ ګلوکوز سویه چې دی باید تعین شي، سیروم ټوټل اینډ HDL کولیسټرول سویه چې دی باید تعین شي، TFT یا تایرویډ فنکشن ټیسټ د هایپوتایرویډیزم او هایپرتایرویډیزم د رد لپاره چې دی ترسره کیږي. او همدارنګه 12 لیډز ECG ټولو ناروغانو ته ECG ګراف رسمیږي چې د ECG په مرسته چې دی لیفټ وینټریکل هایپرتروفي او کرونري آرټري ډیزیز چې دی مشاهده کیږي. دوهم چې دی هغه معاینات دي چې موږ خاصو یا سلیکټډ ناروغانو ته کوو چې په هغې کې لومړی چیسټ ایکسرې ده. چیسټ ایکسرې چې کوم دی تر څو موږ پوه شو چې ناروغان کارډیومیګالي لري یا نه لري، یا هارټ فیلر لري یا نه لري، د دې لپاره چې ناروغان ته چیسټ ایکسرې چې دی توصیه کیږي. دوهم چې دی امبولیټري BP ریکارډینګ دی. 4 ساعته چې دی فشار ریکارډ شي او تعین شي تر څو وایټ کوټ هایپرټنشن رد شي. چې وایټ کوټ هایپرټنشن موږ مخکې ویل چې هغه هایپرټنشن دی چې د سټرس له وجې چې دی منځته راځي. دریم چې دی هغه ایکوکارډیوګرام دی. ایکوکارډیوګرام د دې لپاره ترسره کوو تر څو د لیفټ وینټریکل هایپرتروفي په اړه چې دی موږ ته معلومات راکړي. څلورم چې دی رینل الټراساوند دی. رینل الټراساوند د رینل ډیزیز لپاره چې دی ترسره کیږي. پنځمه معاینه چې په سلیکټډ ناروغانو ته موږ کوو هغه رینل انجیوګرافي ده. رینل انجیوګرافي د دې لپاره ترسره کوو تر څو د رینل آرټري سټینوسیس په اړه چې دی موږ ته معلومات راکړي. بل چې دی هغه یورین کاتیکولامین دی. یورین کاتیکولامین د دې لپاره ترسره کوو دا معاینه چې د فیوکروموسایټوما لپاره چې دی موږ ته معلومات راکړي چې موجوده ده او که نه.
بله معاینه چې د هغه یورینري کورتیزول اینډ ډیکسامتاسون سپریشن ټیسټ دی چې دا د کوشنګ سینډروم لپاره ترسره کیږي او په سلیکټډ معایناتو کې اخرنی چې دا هغه پلازما رینین اکټیویټي ان الډوسترون ده چې دا د هایپر الډوسترونیزم لپاره چې دی اجرا کیږي. درملنه د هایپرټنشن یا د وینې لوړ فشار درملنه چې دی په دوو برخو ویشل شوی دی. یو نن فارماکالوژیکل ټریټمنټ دی، بل فارماکالوژیکل ټریټمنټ دی. لومړی نن فارماکالوژیکل ټریټمنټ یعنی لایف سټایل موډیفیکیشن یعنی د ژوند د بڼه کې چې دی بدلون راوستل چې په دې کې لومړی وزن کمیدل دی یا وایټ ریډکشن دی. بیمای چې دی باډي ماس انډیکس باید د 18.5 څخه تر 40.9 کې چې دی وساتل شي. هر 10 کیلوګرام وزن چې ناروغ کموي نو له دې کمولو سره چې دی 15 تر 20 ملیمتر ستوني سیمه فشار چې دی هم د دې سره ښکته کیږي. دوهم چې دی اډاپټ ډاش ایټینګ پلان دی. ډاش یعنی ډایټري اپروچ ټو سټاپ هایپرټنشن یعنی کوشش وشي چې د میوه‌جاتو سبزیجاتو څخه استفاده وشي، همدارنګه د لو فیټ ډایټري پروډکټس څخه استفاده وشي، په غذا کې د سچوریټډ فټ او ټوټل فټ اندازه کم شي. که چیرې ناروغ د ډاش ډایټ چې دی په ځان عملي کړي نو د 8 تر 14 ملیمتر ستوني سیمه د ناروغ فشار چې کوم دی ورسره ښکته کیږي. دریم چې دی په لایف سټایل موډیفیکیشن کې هغه ډایټري سوډیم ریډکشن دی یعنی د ورځنۍ مالګې کمښت دی. که ناروغ په ورځ کې 6 ګرامه څخه کمه مالګه وخوري نو د 2 تر 8 ملیمتر ستوني سیمه د ناروغ فشار چې دی ورسره ښکته کیږي. څلورم چې دی هغه فزیکل اکټیویټي ده. که ناروغ فزیکي فعالیت شروع کړي یعنی ریګولر ایروبیک ایکسرسایز شروع کړي لکه بریسک واکینګ تیز پیاده روي حداقل د ورځې 10 دقیقو لپاره نو د 4 تر 9 ملیمتر ستوني سیمه فشار چې دی ورسره د ناروغ ښکته کیږي. پنځم چې لایف سټایل موډیفیکیشن دی هغه موډیفیکیشن اف الکول کنسپشن دی یعنی که چیرې یو ناروغ د الکول څخه ځان وساتي او یا هم د الکول استعمال کې کمښت راولي نو د 2 تر 4 څخه تر 4 پورې ملیمتر ستوني سیمه پورې د ناروغ فشار چې دی ورسره ښکته کیږي. دا لومړی یا لایف سټایل موډیفیکیشن درملنه وه. بل چې دا دوهم چې هغه فارماکالوژیکل ټریټمنټ دی یعنې د درملو په واسطه د وینې لوړ فشار تداوي ده یا درملنه ده چې د لاندې درملو په واسطه باندې موږ کولی شو چې د وینې لوړ فشار چې دی تداوي کړو چې په دې کې 12 ګروپه درمل شامل دي. د دې جملې څخه لومړی چې دی ډایورټکس دي. ډایورټیک د اوبو او سوډیم د دوباره جذب مخه نیسي. په پایله کې اوبه او سوډیم چې دی ضایع کیږي، د پلازما حجم کمیږي او د ناروغ فشار چې دی ورسره ښکته کیږي چې پکې تیازاید ډایورټکس او لوب ډایورټکس شامل دي. په تیازاید ډایورټکس کې لکه هایدروکلوروتیازاید ورکول کیږي چې د دې اغیزو دوام چې دی زیات دی او په لوب ډایورټکس کې فیروساماید دي چې د دې اغیزو دوام چې دی کم دی. دوهم ګروپ چې دی هغه بیټا بلاکرز دي. بیټا بلاکرز چې دی ناروغ ته کارډیو سلیکټیو بیټا بلاکرز چې دی توصیه شي لکه میزو پرولول دي، اټینولول دي چې دا باید ناروغ ته توصیه شي. بیټا بلاکر د هارت ریټ او کارډیک آوټپوټ او همدارنګه د رینین د افراز د کمښت سبب ګرځي نو په همدې میکانیزمونو باندې چې دی د ناروغ فشار چې دی راښکته کیږي. دریم چې دی هغه رینین انهیبیټرز دي. رینین انهیبیټرز دواګانې دي چې په دې کې الیسکارین په نوم دوا شامله ده. دا درمل د رینین د پروټیولایټیک برخې سره نښلي او نه پرېږدي چې انجیوټنسین 1 چې دی په انجیوټنسین 2 باندې چې دی بدل شي. څلورم ګروپ چې دی هغه ایسی انهیبیټرز دي. ایسی انهیبیټر چې کوم دي دا مهمې دواګانې دي او که چېرته دا په یوازې ډول سره ورکړل شي نو 50% ناروغان چې کوم دی د دې په مقابل کې ریسپانس ښیي او فشار چې دی نورمال کیږي. په هغه خلکو کې چې تورپوستي وي په دوی کې د فشار د ښکته کېدلو وړتیا چې دی کمه ده. یعنی هغه خلک چې تورپوستي دي د ایسی انهیبیټر ورکړه پکې کومه خاص ګټه نه لري. پنځم ګروپ چې دی هغه انجیوټنسین
2 ریسپټر بلاکر دی. انجیوټنسین 2 ریسپټر بلاکر کې چې کوم دی لو سرطان دی، کینډي سرطان دی او وال سرطان چې دی پکې شامل دي. دا درمل مستقیما د انجیوټنسین 2 اخذ چې دی بلاکوي. هغه ناروغان چې اس انهبیټور نشي تحمل کولی نو هغوی ته چې دی بیا دغه درمل چې دی ورکول کیږي. شپږم ګروپ چې دی هغه الډوسترون ریسپټر انټاګونیست دی چې په دې کې سپایرونولکټون شامل دی. الډوسترون د ټارګټ اورګان ډیمیج پاتوجینیسس کې رول لري، د لیفټ وینټریکل هایپرټروفي سبب ګرځي، د رګونو په مالسا عضلاتو باندې چې دی منفي تاثیر لري. سپایرونولکټون چې کوم دی د نورو درملو سره یو ځای د ریزیسټنټ هایپرټنشن په درملو کې دی استعمالیږي او موږ یې ورکولی شو. اووم ګروپ چې دی هغه الفا ادرینل ریسپټر انټاګونیست دی چې په دې کې تیروزاسین چې شامل دي. دا درمل چې دی په رګونو کې د الفا اغازه بلاک کوي چې د محیطي رګونو مقاومت کمیږي او دغه مقاومت کموالي سره چې دی بیا د ناروغ فشار چې دی ښکته کیږي. اتم ګروپ چې دی هغه ارټریولر ډایلیټرز دی. ارټریولر ډایلیټرز چې کوم دی چې په دې کې هایدرلازین شامل دی. دا درمل د شریانونو د پراخېدو سبب ګرځي او دا چې دی په پریګنانسي کې هم سیف دی. نو په همدې خاطر یې په پری کلمسیا کې یا حمل لرونکو میندو کې چې دی دا هم ورکول کیږي. نهم ګروپ چې دی هغه پریفرل سمپاتیټک انهبیټرز دی چې دا په دې کې چې ریزرپین په نوم درمل شامل دي. د دې اړخیزې اغېزې چې دی زیاتې دي، منټل ډپریشن پیدا کوي. نو دا چې دی دا درمل ډېر نادرا استعمال لري. لسم چې دی هغه ډرګ ویت سنټرل سمپاتولیټک اکشن دی لکه میتایل ډوپا ده. میتایل ډوپا چې کوم دی دا هم پریګنانسي کې سیف دی. نو په همدې خاطر چې دی حمل لرونکو میندو ته چې دی هغه میندې چې حمل ولري هغوی ته چې دی ورکولی شو. 11 ګروپ چې دی هغه سی سی بي یا کلشیم چینل بلاکر دی چې په دې کې ویرابامل دی، نیفیډیپین دی او املوډیپین چې دی دا پکې شامل دي. دا درمل چې دی سی سی بي چې دی د ملسا عضلاتو د پراخېدو سبب ګرځي او په دې اساس د ناروغ فشار چې دی هم ښکته کوي. 12 ګروپ چې دی هغه اډجوونټ ډرګز دی، یعنی ځینې ضمیموي دواګانې لکه اسپرین دی، سټاټین دی چې دا هم د هایپرټنشن ناروغانو ته چې دی کله کله توصیه کیږي. اسپرین او سټاټین ورکړه په ډیرو ناروغانو کې ګټه لري. لکه که اسپرین ناروغانو ته ورکړو نو کارډیوواسکولر ریسک او کارډیوواسکولر کمپلیکیشن کموي. هغه ناروغانو ته یې ورکوو چې عمرونه یې د 50 کلنۍ څخه چې دی زیات وي، فشار یې کنټرول وي، شکر چې دی ولري. همدارنګه په دې ناروغانو کې لکه څرنګه چې په دې ناروغانو کې اثیروسکلروټیک هارت ډیزیز پیښې زیاتې دي، نو په همدې اساس باندې هم د اسپرین ورکړل شوی دې ناروغانو ته چې دی ګټه کوي. همدارنګه که سټاټین ورکړو نو دا هم د کارډیوواسکولر ریسک کموي، کارډیوواسکولر کمپلیکیشن کموي او هغه خلک چې د تشخیص په وخت کې واسکولر ډیزیز ولري نو دغه ناروغانو ته چې دی بیا سټاټین چې دی توصیه کیږي. نو موږ د 12 ګروپ درمل څخه یادونه وکړه چې په هغه کې ډایورټکس ویل، بیټا بلاکر څخه مې یادونه وکړه، ریډین انهبیټر شو، ایس انهبیټر شو، انجیوټنسین 2 ریسپټر بلاکر شو، الډوسترون ریسپټر انټاګونیست شو، الفا ادرینل ریسپټر انټاګونیست شو، ارټیورل انټاګونیست شو، پیریفرل سمپاتیټک انهبیټر شو. همدارنګه ډرګ ویت سنټرل سمپاتولیټک اکشن لکه میتایل ډوپا چې پکې وه، سی سی بي شو او اډجوینټ ډرګ چې دا فارماکولوژیکل ټریټمنټ کې شامل وو. اوس موږ څنګه کولی شو چې د فشار ضد درمل دغه ناروغانو ته انتخاب کړو؟ لکه موږ اوس مخکې 12 ډوله دواګانو څخه یادونه وکړه. نو د دې درملو څخه کولی شو چې یا یوه دوا انتخاب کړو، د ضرورت په وخت کې کولی شو چې 2 او یا هم 3 دواګانې انتخاب کړو او ناروغانو ته ورکړو. که چیرې د یو ناروغ عمر د 55 کلنۍ څخه کم وي، تورپوستی نه وي، نو په دې ناروغانو کې بیا ښه دوا چې ده هغه ایس انهبیټور او ای آر بي ده. خو که چیرې د ناروغ عمر د 55 کلنۍ څخه زیات وي او یا ناروغ تورپوستی وي، نو په دې وخت کې ښه دوا چې ده بیا کلسیم چینل بلاکر ده چې دا د تداوۍ لومړی سټپ دی. که چیرې په لومړي سټپ کې یا د دې سټپ سره ناروغ فشار کنټرول شو نو همدې سټپ ته چې دی ادامه ورکوو. خو که چیرې په دې سټپ کې د ناروغ فشار کنټرول نه شو نو دوهم سټپ ته وړو او په دې کې چې بیا 2 دواګانې ناروغ ته ورکوو، لکه د کلسیم چینل بلاکر سره چې دی یو ځای ان سی انهبیټور یا ای آر بي چې دی ورکوو. که د دې دوهم سټپ سره هم د ناروغ فشار کنټرول نه شو نو بیا دریم سټپ ته ځو
او 3 درمل چې بیا ورکو لکه دلته د ACE انهیبیټور او CCB سره یو ځای چې بیا ډایورټکس ورکو که چیرې د دې دریم سټیپ سره هم ناروغ فشار کنټرول نشو نو څلورم سټیپ ته ځو په دې سټیپ کې پرې بیا نوم هم ږدو چې مقاوم یا ریزسټنټ هایپرټنشن یعنی دریم سټیپ کې د درملو په مقابل کې چې د مقاومت وښودو او ریزسټنټ هایپرټنشن ورته ویل کېږي. ریزسټنټ هایپرټنشن موږ مخکې هم تعریف کړو چې کله چې یو ناروغ د فشار ضد 3 دواګانې د ډایورټکس په شمول واخلي او بیا هم د ناروغ فشار کنټرول نشي نو ورته ریزسټنټ هایپرټنشن یا مقاوم هایپرټنشن ویل کېږي چې په دې ریزسټنټ هایپرټنشن په دې سټیپ کې چې بیا د CCB او ACE انهیبیټور سره او ډایورټکس سره یو ځای چې بیا الفا بلاکر بیټا بلاکر او یا هم سپایرولوکټون چې ورکو. که چیرته د هایپرټنشن سره نورې کوموربیډ ناروغۍ یا ضمیموي ناروغۍ موجودې وي نو نظر په کوموربیډ ناروغ ته دوا شروع کوو. لکه لومړی که چیرې ناروغ ته د هایپرټنشن سره انجینا پیدا شوې وي نو ښه دوا چې بیا بیټا بلاکر او کلسیم چینل بلاکر ده. دغه ناروغانو ته بیا ډای هایدروپایریډین چې دی لکه املوډوپین او نیبیټیفین هیڅ کله هم یوازې نه ورکول کېږي ځکه چې دا د ریفلکس ټاکیکارډیا چې دی سبب ګرځي. دوهم دا که چیرې د هایپرټنشن سره یو ځای CHF موجود وي نو ښه درمل په دوی کې چې دی بیا بیټا بلاکر دی ARB دی ACE انهیبیټور دی ډایورټکس دی سپایرونولاکټون دی هایدرالایزین دی او نایتریت دی. که چیرې ناروغ هارت فیلر ولري نو CCB درمل چې دی نشو ورکولی پرته له املوډوپین څخه یعنی د کلسیم چینل بلاکر درمل چې کوم دی په دې کې یوازې املوډوپین چې کوم شامل دی هغه چې دی په هارت فیلر ناروغانو کې چې مزاد استحباب دی. که چیرې یو ناروغ د هایپرټنشن سره یو ځای ډایابیټس میلیټس ولري نو د دې لپاره بیا ښه درمل چې دی ACE انهیبیټور دی ARB دی او کلسیم چینل بلاکر دی. خو د بیټا بلاکر او ډایورټکس خصوصا تایازاید ډایورټکس ورکړه چې دی په ډایابیټس میلیټس پلس هایپرټنشن کې چې دی مزاد استحباب ده. که چیرې د هایپرټنشن سره چې دی پریګنانسي موجوده وي نو مور ته چې دی بیا ښه درمل چې دی میتایل ډوپا دی مخکې هم مونږ یادونه وکړه همدارنګه لابیدولول دی هایدرالایزین دی او کلسیم چینل بلاکر خصوصا نیفیډیفین چې دی دا بیا پریګنانسي کې چې دی ښه درمل دی باید ورکړل شي. خو په دې حالت کې چې دی بیا په پریګنانسي پلس هایپرټنشن کې چې دی بیا ACE انهیبیټور ARB او ډایورټکس چې دی دا بیا مزاد استحباب دی. همدارنګه که چیرې ناروغ د هایپرټنشن سره اوسټیوپوروسیس ولري نو ښه دوا پکې تیازاید ډایورټکس ده او باید چې دی په دې حالت کې چې دی ناروغانو ته تیازاید ډایورټکس چې دی ورکړل شي. که چیرې ناروغ د هایپرټنشن سره چې دی کرونیک کډني ډیزیز ولري نو دې ناروغانو ته ACE انهیبیټور او ډایورټکس او کلسیم چینل بلاکر ورکول شو. که چیرې کرونیک کډني ډیزیز پلس هایپرټنشن موجود وي نو سپایرونولاکټون چې دی پکې مزاد استحباب دی او باید چې دی ورنکړل شي. همدارنګه که چیرې د هایپرټنشن سره یو ځای برانکیال اسما موجوده وي نو په دې ناروغانو کې چې دی دغه درمل چې کوم مخکې یادونه وکړه دا ورکولی شي خو بیټا بلاکر او ACE انهیبیټور چې دی قطعا ناروغانو ته د هایپرټنشن پلس برانکیال اسما کې چې دی نشو ورکولی. همدارنګه که چیرې یو ناروغ د هایپرټنشن سره یو ځای BPH یا بیناین پروستاتیک هایپرپلازیا ولري نو ښه دوا چې دی الفا بلاکر ده چې باید ورکړل شي. خو دې حالت کې هم ډایورټکس چې دی مزاد استحباب ده. بل چې دا بله موضوع چې دا هغه هایپرټنسیو ایمرجنسیز دي. هایپرټنسیو ایمرجنسي د شریاني وینې فشار د هغه لوړوالي څخه عبارت دی چې پکې ژوند تهدیدونکی اینډ اورګان ډیمیج پیدا شوی وي چې اکثره پکې ډیاسالیک فشار د 130 ملي متر سطوري سیماب څخه چې دی لوړ وي. عام میډیکل ایمرجنسیز چې د هایپرټنشن په بیس کې پیدا کیږي په لاندې ډول دي. لومړی چې دی مایوکارډیل اسکیما ان انفارکشن دی، همدارنګه پلمونري ایډیما ده، اکیوټ رینل فیلر دی، اسکیمیک سټروک دی، هیموراجیک سټروک دی، هایپرټنسیو انسیفالوپاتی ده او اورټیک ډایسیکشن دی. د دغه ډول ناروغانو فشار باید زر تر زره چې دی کنټرول شي، ښکته شي تر څو د اینډ اورګان ډیمیج څخه چې دی مخنیوی وشي. په سلیکټډ هایپرټنسیو ایمرجنسیز کې چې دی لاندې درمل ناروغانو ته ورکول کېږي، لکه که ناروغ انسټیبل انجینا او مایوکارډیل انفراکشن ولري نو په دې وخت کې ښه دوا چې دی نایترو ګلایسرین او لابیتولول ده. همدارنګه
که ناروغ سټروک ورکړی وي نو ښه دوا چې دی بیا نیکارډیپین او لابیدولول او که یو ناروغ هایپرټنسیو انسیپالوپاتي ولري نو په دې وخت کې هم نیکارډیپین او لابیدولول چې دی بیا ورکول کیږي او که یو ناروغ اکیوټ هارت فیلر او پلمونري ایډیما ولري نو نایتروګلیسرین او ډایورټکس خصوصا لوب ډایورټکس چې دی ښه دوا ده او باید ورکړل شي که چیرې ناروغ اورټیک ډایسیکشن ولري نو نایتروپروساید او لابیدولول چې دی بیا ورکول کیږي او که چیرته ناروغ چې دی ورسره اکیوټ کډني انجري ولري نو په دې کې بیا فینولډیپیم او نیکارډیپین چې دی ښه دوا ده. نو دا د هایپرټنشن په اړوند باندې یو څه معلومات چې له تاسو سره مو شریک کړل.